سلامونه احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به قدرمنو راغلیو د هنګو د سمرو دغه ښکلي غر ته د یوازې نه یم ملګری هم را سره دی ساجد احمدزی صاحب هغه به هم له تاسو سره خپل تاثرات شریکوي دغه ښکلې هوا زما چې کوم دغه زلفان دغه ویښته چې ګډوډ شوي دي دا د دې هوا برکت دی ډېره ښکلې هوا د جمعې مازیګر دی او هغه مر چې دی په غرغرو دی اخیری شیبې دي مر هم خپل څادر چې دی هغه راټولوي او د دې خوا نه چې دی شپه لګیا ده ورو ورو خپل څادر په دغه ښکلي تک شین غره باندې چې دی خوروي نو په داسې وخت کې دغه غره ته راتلل چې دی د هنګوالو ځوانانو یو عادت جوړ شوی دی ځکه چې په هنګو کې د پکنیک دپاره د چکر دپاره پارک نشته نو دغه ځای ته راځي دا د یو قدرتي پارک په ډول باندې د یو قدرتي پارک په تحفه کې الله پاک هنګوالو ته ورکړی دی نو په دغه مازدیګرني کې د دغه جمعې دغه ښکلی مازدیګر چې اکثر د جمعې ورځ د هنګو د کاروباري خلکو رخصت وي راځي خپل پام خپل سوچ خپل فکر چې دی په دغه غره کې غلطوي غره ډېر ښکلی تک شین دی ځکه چې بارانونه شوي دي د پشکال بارانونه چې دی دغه ته نوره هم ښکلا ورکړې ده د په شینوالي کې چې دی خپل هغه رول چې دی لوبولی دی نو ساجد احمدزی ډېر غلی ولاړ دی یخني لکه چې کېږي لاسونه یو په بل کې ورکړي دي دا پشکال او دا د ساجد احمدزي په دغه شان ودرېدل په دې دلالت کوي چې د دغه ځای موسم تر ښکته ځای نه یو څه بهتره دی هوا هم چلیږي نری نری د ده په شا باندې د ده په بیکګراونډ باندې چې کومه ونه ګورئ د هغې څانګې چې دي هوا ډېرې په تیزۍ سره خوځوي نو ښکلی موسم دی ساجد احمدزی صاحب راغلی سمرو غر دی او مازدیګر دی نو خوند ورنه اخلي سلامونه او نیکې هیلې ګرانو قدرمندو ښاغلو په دې هیله چې روغ به جوړ به خوشحاله به واقعیت امید صاحب داسې خبرې وکړې چې د هنګو موسم داسې موسم ده چې ډېر ګلورین موسم ده او ډېر مینهناک موسم ده مینهناک موسم به ورته ځکه ووایم چې موږ خپله راغلي یو او له دې بوټو له دې ونو له دې غرونو نه خوند اخلو مینه راکوي موږ ته مینه راکوي نو بلکل امید صاحب داسې خبرې وکړې چې ډېر ښایسته خبرې وکړې د هنګوال چې کوم دی د هنګو موسم ډېر ګلورین ده او هنګوال راخیږي دلته موسم ځان ته جلب کوي بلکل انګریزانو خبره چې دلته موسم انجوای کوي موسم انجوای کوي که نه د انګریزي په لهجه خاص زمره نه پوهېږم خو د پښتو کوم خبرې چې دا به تاسو سره شریکوم چې هواخوري کوي هواخوري کوي بلکل آزاد هوا نه خوند اخلي نو بلکل داسې دی بس موږ هم چکر ته راختلي یو امید صاحب زموږ د بنډارونو یار دی زموږ زه به دا ووایم چې زموږ بنډارونو ته چې کومه مالګه ده زموږ بنډارونو ته چې کومه ښکلا ورکوي نو هغه امید صاحب دی ډېره زیاته مننه ترې کوم چې نن زه هم دلته راوخېژولم چکر یې راکړ پام غلطي مو وشوه او ژوند ته به لږ خوند ورته وایي که څه ورته وایي ژوند نه به خوند واخلو البته بلکل ساجد صاحب چې دی زما دومره صفتونه وکړل چې ما نه خبرې هېرې کړې او نه پوهېږم چې نور به څه وایم خو راځو مخکې ځو د دغه سمرو د دغه ښکلي غره د دغه شین غره د شین کې نه د دغه ځای د ښکلا نه به چې دی خوند اخلو دلته چې کوم ځوانان راغلي د هغوی سره به هم ګپ شپ لګو او د ځینو ځوانانو بنډارونه به چې دي هغه به هم له تاسو سره شریک کړو تاسو اوس هم ګورئ چې ځینې ځوانان لا راخوشي دي را روان دي او د دغه ځای هغه اخري حد ته ځان رارسي کومه چې د کوار ساحه ده هغې ځای ته دوی کوشش کوي چې راشي ستړي نه شي نو دغه ځوانان ګورئ چې سلامونه موږ ته کوي او سلامونه یې وکړل دا هم ټول پیژندګوي خلک دي او راځي دغه ځای نه خوندونه اخلي ورځو له موږ سره اوسئ او ساجد احمدزي سره اوسئ ښکلې ښکلې د پکنیک ځایونه به در باندې وګورو ملګري به در باندې وګورو او د هغوی هغه پروګرامونه به در باندې وګورو چکرې به در باندې وګورو قدرمنو لیدونکو د دغه غره په هغه ښکلې لمنه کې په شنه لمنه کې زمونږ دغه ځوانان دغه ملګري راجمع شوي دي او دغه پروګرام چې دی دوی ارینج کړی دی د انګلیسي اصطلاح باندې نو ټول چې ډېر زیات خوشحاله دي یو خو ما وختون دا خبره په ویډیو کې بار بار وکړله چې باران شوی دی موسم ډېر زیات برابر دی د پشکال دغه ښکلي موسم نه خلک خوندونه اخلي نو سیخونه تیار دي ملګرو دې طرف نه چې دی کوکر هم تاسو ولیده په ویډیو کې هغه هم لګېدلی دی او د دې غوښې نه خوندونه اخلي
تازه لوی اختر هم تیر شوی دی خو بیا هم دغه خلک چې دي اکثریت یې کیدای شي چې پازې کې ګروپ لرونکي وي ولې چې غوښه ډېر په خوند باندې خوري او داسې معلومیږي چې د اختر په غوښو باندې هم د دوی هغه تسلي لا نه ده شوې نو ساجد احمدزی صاحب هم په دواړو ژامو لګیا دی او دوه غبرګ سیخونه چې دوی په لاس کې نیولي دي د دواړو نه وایي چې یاره د دې یوې نه به هم څوک سیکه نه وباسي ځکه چې دا دواړه زما په پچه رسېدلي دي مننه کور ودان زه به دا څو یاران دوستان پکې راولم دا موسم او دا غوښه واه واجي واه واجي ملک او سراج خان چې دی لګیا دي دغه دوګیو منځ کې چې دی غوښه چې ده هغه په اور باندې ایښې ده سیخونه چې دي تیارېږي نو غوښتل مې چې دغه منظر دغه حالات چې دی له تاسو سره شریک کړو د دغه نه به خوند اخلو عزیز خان به هم چې دی هغه به هم غږوو چې دی راغلي دي ملګرو سره چکر ته او د دغه ځای نه خوند اخلي نو عزیز خان سلامونه احترامات عزیز خان راغلی دلته ملګري دي راجمع کړي دي او ټول چې دی خوشحال دي د سیخونو نه غوښو نه چې دی خوندونه اخلي نو څه به زمونږ د یوټیوب لیدونکو ته له هر څه نه مخکې سلامونه احترامات ډېر چې ټول روغ او جوړ اوسېږي انشاءالله راغلیو چکر ته سمریو ته خو دا موږ ټول انشاءالله خپل خپلوان دي ترور زمن ماما زمن په خپلو کې ښکلي انشاءالله نو دوی راته کال وکړو نو خاص جمعې ورځ وه چوټي ده که نه نو چې راځئ یو بنډار جوړ کړي او چکر لپاره یو ځای وټاکو نو ټوله مشوره ورباندې په سمریو باندې راغله ولې چې باران هم شوی او موسم هم خو برابر و او علاقه م انشاءالله تاسو په خپله کتلی شئ ښه شینوالی ښه منظره لري نو راغلو سیخان ویخان آنلاین هم ورته جوړ کړي انشاءالله او خوند به ورنه اخلو سیخان ویخان یو ټریپ خو چا خبر د وخوړل شو دویم ټریپ یې پاتې د هغه به هم خورو انشاءالله مننه کور ودان بالکل خوشحاله اوسئ عزیز خان دی هغه وایي چې یاره د رخصتۍ ورځ ده نو دغه شان وړو خوشحالیانو ته دغه شان وړو چکرو دپاره به چې دی مونږ بهانې جوړو بهانه به ورته لټو ځکه چې ژوند ډېر زیات مصروف شوی دی هر سړی په خپل کار کې چې دی په خپلو خولو کې ډوب دی نو دغسې چکرو ته ډېر کم فرصت چې دی میلاویږي نو هر سړی په کار دی خپله کوشش وکړي چې د دې چکر دپاره یو څه لحظې یو څه ټایم ځانګړی کړي او یقینا کوم امید صاحب چې د هر سړي په زړه کې غم ده بس نه هغه سړی دی چې ځان ته یو 2 منټه په خپل زور باندې خوشحالي ورته ورکړي که نه هر سړی په زړه باندې غمجن ده که نه نو ښه خبره دا ده چې هر یو انسان چې هفتې کې ځان ته یو د چکر دپاره یو پلان یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې هفتې کې یو چکر خامخا ضرور ولګي انشاءالله او چې هغه د مایند او زړه ته چې کوم آرام دی هغه ورته میلاو شي نو څنګه راغلی او ډېر زیات کیمرې کې عزیز سره خوشحال کېږي څنګه د هغه موسم نه دی خوند واخیسته ملګرو سره څومره خوشحالې بس ولا سره راغلي یاران دوستان سره بس نن په چکر راوتلي یو بس ښه ښایسته موسم ده او بس سره پروګرام هم برابر کړی ده بس ټول ښه خوشحال دي او بس ښه برابر دي او غوښې نه خوندونه اخلو او بس لګیا دي سیخان هم لګیا پخی او د بخار کې هم ایښې ده نرۍ غوښه ده او بس ټول یاران دوستان راغلي او ښه ښایسته بس پروګرام شغل جوړ ده او بس ما سره د نور ملګري دي هغه سیخان پخی او هغه سره لږ بالکل سراج خان سیخونه خو دې ډېر خوندور پخ کړي وایه چې دا چل دې چېرته یاد کړی دی سلامونه احترامات ټول ملګرو یارانو دوستانو ته بس دا د مچو کار کوو بس یوې کې ځان ته لګیا یو خپله یې پخو خپله یې خورو یعنې مسافري دې کړې ده ځکه دې د پخلي چل زده کړی دی غوښه دې ډېره ښکلې پخ کړې وه بالکل هغه یو تیکه ډېره زیاته مشهوره شوې چرسي تیکه نو زه
وایم چې چرسي تیکې ته دې بالکل شکست ورکړه ښکلې تیکه دې پخ کړې وه نو د غوښې نرموالي دغه راز په څه کې و چې دومره نرمه راغلې وه دا بس خو شته ادرک او اوږه او بس دا مساله دا بس یو شل ملټه میښې وه پلاستیک کې ښه دغه ټایم ورکول ادرک مساله اوږه ورکول چې دی د دې غوښې هغه راز دی چې پسته راغلی وه او دغه ته چې دی زه نه ګورم چې ته پکې وې دغه نو څنګه په نرم مدم اور باندې دا پکې کړ مدم اور باندې ښه راځي بالکل ساجد احمدزی صاحب کندهاری را سره ولاړ دی کندهاری چې دی یو تکړه ډریور دی او تکړه استاد دی همیشه چې ما ساجد احمدزی باندې په رادو کې د خاپیروي کلي نه فارغ شو نو د شپې نیمه شپه او دی چې باندې راشي نو مونږ د ګاډي په هغه بمپر باندې بمپر ورته یي که نه په هغې باندې ناست یو تر خپل ځای پورې مرسوي نو نن راغلی څنګه فرصت درته میلاو شو چې دې ځای ته راشي او ملګرو سره بانډار نه خوند واخلي والا بس د خپل بره زامن و ماما زامن مې و بس دغه سره وارې جوړې موږ راځو یو شغل یو پروګرام جوړوو او بس دا خو بالکل نو ښکلی بانډار بالکل خندا ورغله خوشحاله ده دې نه معلومیږي رحمان ګل را سره ولاړ دی دوه سیخونه یې نیولي دي رحمان ګله څنګه موقع درته میلاو شوه چې راغللې او دلته د سیخونو استاد مو څنګه انتخاب کړی دی څه پته وه چې دا سړی سیخونه ډېر ښکلي پخولی شي دا والا بس مونږ ملګری وخی بس سره چې داسې دا بس دا ډېر شوق مند دی لکه کار کوي که نه هغه سیخان یو که هر څه شي که نه خو په ډېر ارامۍ سره یې کوي او مونږ چې یو که نه بیا دغه یو زړه تنګ زړه تنګ یو بس مونږ وایو چې زر سي که نه نو زړه تنګی سړی چې دی هغه بیا پخلی هم نشي کولی یو کار هم نشي کولی نو صحیح خبره که صحیح خبره که او بالکل بس نو د دغې موسم په حواله او د دغې علاقې په حواله باندې لیدونکو ته که څه ووایي والا زه خو وایم چې نن د انګو موسم او د سمرو ته راختلي یو ډېر ښایسته موسم ده او بس ډېر علاقه چې کومه ده ټوله تکه شنه ده بوټي هم شنه دي واښه هم راشنه سوي دي که نه دا مخکې داسې تقریبا 2-3 جمعې مخکې دا علاقه ډېره بېسوره وه اوس بارانو برابره کړه او بس مونږ هم راغلو بس دغه پروګرام ته پروګرام نو ډېر ښایسته خوند واخیستو تک داسې و چې مطلب دا پروګرام یې نور هم خوندور کاوري نور هم خوند راوړ نور هم سور مطلب ولګاو او بس نور هم انشاءالله ورنه خوند اخلو او تاسو نه ډېره مننه چې تاسو دلته راغلئ خوشحاله اوسئ یو بل شاه زلمی پښتون زلمی چې هغه په اوږه باندې سپین څادر خولۍ په سر ده او ښکلی ځوان دی دی را سره ولاړ دی ځکه چې د اور نه مې راپاڅو څنګه راغلي دلته د ملګرو سره نن خو جمعې والا چوټي ده هرې جمعې چوټي کوو هرې جمعې راخیزو دا یاران دوستان سره یو ځای شو خو ګپ شپ ولګو نن نمروز به یې راغی ساجد به یې راغی پروګرام یې نور هم راته رنګین که الله دې زور دلته ولاړ دی تخرګونو کې لاسونه ورکړي دي نه پوهېږم د کیمرې نه تختي وکړه هاشم خانه په خیر راغلی دا ښه دی چې ومې نیولې هاشم خان وی چې زه تښتېدم کیمرې نه نو راغلی ډېر زیات خوشحاله ښکاري موسم ته خوشحاله پروګرام ته خوشحالي او که ملګرو ته خبرې موږ ټوله ورځ هفتې کې د یوه موقع میلاویږي د جمعې ورځ او خدای پاک راباندې اسمان هم ورېست او باران هم موسم هم ډېر برابر ده ملګري را سره وي او جمعې ورځ انجوی کوو ډېر خوند کوي چې ملګري سړی سړی او بیا پروګرام ته راوځي ډېره مننه هاشم خانه ډېر ښکلی کرکټر وی ډېر ښکلی بالینګ به دې کوو فیلډینګ به دې کوو ډېر په جذبې سره او چې ویکټ به دې واخیسته هغه انداز دې ډېر عجیبه و او بیا بیټینګ چې و هغه یو بالکل نمبر 1 او شاندار و اوس هم کولی شي که نه دا اوس څه غریبۍ راواخیستلو څه رزق چې ورک شو بس مزدوري کوو نو خاص څومره وخت کېږي چې کرکټ دې نه دی کړی دا یو کال اوسو چې کړی کوي خو هغسې نه کړو لکه کومه چې مخکې شوق یو کال اوسو چې شوق هم ختم دی ورسره دومره خاص شوق نه دی ډېره مننه ورځو نورو ملګرو سره هم ګپ لګو دلته زمونږ د کلي ځوانان وړکي
د هغوی یو ګروپ راغلی او هغوی چې دی دلته د سیخونو پروګرام بلکې د کړۍ یو پروګرام برابر کړی خو دغه کړۍ په دې کې بخار کې ډېر ذایقهداره وه چون هغه ټایم تیاره وله تاسو سره ما د هغه کړۍ دغه ډېر زیات شریک نه کړ ډېره خوندور راغلې وه او همدارنګه سیخونه ډېر ښکلي وو د ټولو نه زیات د دوی هغه اخلاق ډېر زیات ښکلي وو او زمونږ ډېره زیاته میلمه پالنه وکړله د دوی د میلمه پالنې د دوی د میلمستیا ډېره زیاته مننه کتلی شئ اوس دا وخت مونږ د موټرسایکل په لیټ په رڼا باندې له تاسو سره د دې پروګرام هغه خدای پاماني کوله د دې پروګرام د خاتمې یو څو خبرې مې در سره شریکوي ډېر ښکلی پروګرام و ډېر زیات هم انجوی کړ او تر ډېره وخته پورې به چې دی زمونږ په ذهن کې وي بلکې د هنګو د دغه علاقې هغه ښکلا تاسو ولیدله دغه ټول غوښتل چې له تاسو سره شریک کړو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم